سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي. زموږ دا دویمه برخه ده چې د مطالعې د ارزښت، ګټو، څرنګوالي او اغېز په اړه باندې له ښاغلي حمیدالله همت صاحب سره خبرې کوو چې ده په دې اړه باندې کتاب هم لیکلی دی، د مطالعې اغېز، ارزښت، ګټې او څرنګوالی. تازه چاپ شوی دی، هرومرو پیدا کړی او ویلولی. همت صاحب محترم، نن د دویمه برخه کې به په دې باندې خبرې وکړو چې مثلا زه باید ولې مطالعه وکړم. او ډیره مننه سر صاحب، خیر سپور ودان مهرباني. دا پوښتنه اکثره مطرح کېږي، موږ اکثره سیمینارونه کول پوهنتونونو کې یا ځینې خپرونې وي، راډیو وي، تلویزیوني. اکثره پوښتنه به دا کېږي چې موږ ولې باید مطالعه وکړو. نو د مطالعې دا چې ولې باید مطالعه وکړو، یو لامل دا چې په نړۍ کې دا کوم هېوادونه چې پرمختللي دي د دغو دا سبب چې دی هغه مطالعه شوې ده. لکه اوس امریکا تر ټولو اوچت هېواد ده که نه. دا وخت کې د اقتصادي رکود سره مخ شول او ډېرې ستونزې ور پیدا شوې. نو په دې کې یو کس و چې د بیا ډېر تاوان کړی و، د بیا یو کتاب ولیکلو، پوشنګ ټو د فرنټ. بله نو کله چې دا کتاب ډېر له سختۍ وروسته د ډېر په سختۍ ولیکلو، بیا چې کله بالاخره چاپ شولو، بیا چا ورته چاپولو نه، خو بالاخره د چاپ نه راوتلو. نو دا کتاب و چې د خلکو په اذهانو ډېر اغېز وکړو او اوس دغه اکثره کسان دا حواله کوي، اکثر علما چې د امریکا د 20مې پیړۍ، یعنې دا کتاب چې امریکا 20مې پیړۍ ته راوصله، او د هغه کتاب وخت ډېر مشران ترېنه اغېزمن شوي، بالکل لکه هنري فورډ او دغسې کسان. او بالاخره د امریکا د احسان ځان د احسان پروړی، هغه د احسان پروړی ځان بولي د کتاب او د لیکوال. نو د امریکا د بریا او د موفقیت یو لوی لامل هم دا کتاب و. یا مثلا د چین په هنان کې، هنان یو ډېره لرې پرته سیمه ده، هلته هېڅ ډول امکاناتو چې نشته او په غرونو کې واقع ده. نو هلته چې کله دا زده کوونکي ځي هره ورځ دوی باید 48 کیلومتره لاړ شي او راشي تر څو دوی مکتب ته لاړ شي، بیرته راشي. نه 48 کیلومتره دوی باید پلی مزل وکړي. او حتی د بیکوپ ځای دوی سره زینې دي چې هلته مثلا داسې ځایونه دي چې دوی باید زینو نه استفاده وکړي. هر زده کوونکي سره زینې ورسره وي، هغه وړي په یغو ځي. یعنې دوی بیا ځکه چینایان یو خبره هم کوي په دې کتاب کې هم شته چې لوړ څومره غر څومره هم لوړ شي او څومره لوړ غر هم زموږ مخې ته ودرېږي، زموږ مخه نشي نیولی. او باوجود د دومره ستونزو دوی دا لکه تاسو چې وفرمایل دا حواله کوي چې که غر یعنې چې هر څومره دنګ دنګ غرونه وي بیا هم نشي کولی چې موږ د دې نه راوګرځو چې ګڼې موږ د ښوونځي ته لاړ نه شو. او بل یعنې مطلب دا و چې موږ تاسو چې د مطالعه یا لوستل چې دا د هېوادونو د پرمختګ لامل کېږي. یا یو بله ښه بېلګه اروپا ده چې کله دوی هلته ډارک ایجز یا قرون الظلمه چې ورته وایي هغه و تیاره پیړۍ، خو هلته مثلا ګوتنبرګ غوندې کسان وو چې دوی راغلل د چاپ ماشین اختراع کړی او بالاخره دا مکتبونه خلاص شول. دغه د علم او د پوهې برکات و چې دوی دومره ځای ته ورسول که نه. د بیا ژوند دوره بالکل. یا مثلا بله ښه بېلګه یونان کېدلی شي. کله یونان کې سقراط و، بیا وروسته پسې افلاطون شو، اکاډمي جوړه شوه، وروسته بیا پسې ارسطو شو چې بشر لومړنی ښوونکی بلل کېږي. نو دا درې کسانو دونه وروسته نور فیلسوفان و، د دو برکات و چې هغه یونان یې داسې ځای ته رسولی که نه، د نړۍ د تمدن مرکز بلل کېدو. بالکل. نو یو عمده لامل دا چې د هېوادونو د پرمختګ لامل کېږي. بله مسله دا ده چې هغه د وګړو د پرمختګ لامل کېږي. لکه ښه بېلګه بنجامین فرانکلین کېدلی شي. لکه هغه داسې یو څوک و چې ده به حتی دومره شی نه لرل چې شپې ځان ته بل کړي، رڼا جوړه کړي، او ډېرانونه به شمې راټولولې، هغه به یې ځان ته بلولې او بالاخره په داسې یو شخصیت په اړه باندې دا هم ده چې هغوی به د کتاب اخیستلو پیسې نه لرل، ملګرو نه به یې پورول، کتابونه لوستل به یې بېرته ورکول. بالکل. د خپلې ډوډۍ په پیسو به یې کتابونه اخیسته. دا یې ښه بېلګه کېدی شي. او بل خپله دا د نړۍ دویم شتمن چې اوس د بیل ګیټس، دا یې ډېره ښه بېلګه کېدی شي. او داسې په لسګونو نور بېلګې هم شته چې یعنې دا کتاب د دې لامل شوی دی چې دوی دومره بریالي شوي دي په نړۍ کې. ناپلیون هیل مثال هم په دې کې شته چې هغه حتی د خوب لپاره ځای نه لرل، فقط یوه کوټه یې لرله او ده ته به په تمه ور وخت یو څوک خواړه راوړي او دی وخوري او بیا یې فکر وکړه شتمن شي کتاب ولیکه. بالکل. یاد کتاب بیا 2015 کاله پورې 100 میلیونه ټوکو وپلورلی شو او د نړۍ په 6 هغو کتابونو راغلو چې هغه د اقتصاد په اړه لیکل شوي وو. او یعنې ډېر یو مشهور کتاب شو او امریکایان نه یوازې چې امریکایان بلکې په ټول نړۍ کې ډېر وګړي ترې اغېزمن شول د کتاب. او همت صاحب محترم، کوم کتابونه باید ولولو؟ دا مې یو پوښتنه ده چې ځینې خلک یې لري چې مثلا زه پیل له کومو کتابونو وکړم. سهار صاحب ډېر ملګري شته چې دوی سره دا انګېزه وي چې ګنې باید مطالعه وکړي، خو دوی د معلومات نه شي باید کوم کتابونه ولوستل شي.
په نړیواله کچه چې ډېر هغه کتابونه ډېر محبوب دي هغه یو ناولونه دي چې ناولونه باید ولوستل شي، پیل د ناولونو باید وشي، او بل ژوند لیکونه دي. د ناولونو څو ښېګڼې لري. اوله ښېګڼه خو یې دا ده چې هغه سمبولیک لیکل شوي دي. هر څوک چې لولي هغه د خپل فکر او د خپلې پوهې اندازه وي چې شی ترې اخیستی شي. لکه ښه بېلګه یې دا سینوهه کتاب ده، ښه بېلګه یې بېرته هغه د کیمیاګر کتاب ده. کیمیاګر کتاب چې یو زده کوونکی لولي د 10 11 صنف دوی دومره اخیستل کولی شي. خو که یو بل څوک یې لولي داسې یو څوک چې هغه په فلسفه کې هم بلد وي، هغه په ارواپوهنه کې هم بلد وي، نو هغه بیا بیل اخیست کولی شي. لکه ماکسیم ګورکي حواله کوي چې په نړۍ کې هیڅ 2 کسان داسې نه دي چې یو کتاب د یو ډول ولولي. نو یو ښه بېلګه هم دا کیمیاګر کتاب کیدلی شي. ژوند لیکونو کې د بنجامین فرانکلین ژوند لیک بالکل. او بله د ناولونو ښېګڼه دا ده چې انسان د ده سره فطرتاً د سره ډېره علاقه لري، د کیسو سره علاقه لري. او ښېګڼه یې دا ده نو که دوی د ناول نه پیل وکړي دوی به انشاءالله ډېره بریالی مطالعه ولري. او بل چې دي ژوند لیکونه دي. اکثر علما دا حواله کوي په دې یعنې باور لري چې که تاسو غواړئ چې ډېر یو ښه لوستونکی اوسئ، که تاسو غواړئ چې په آینده کې ډېر یو ښه شخص اوسئ، تاسو باید نور ښه مشهوره اشخاص ولولئ که نه. چې په دغو کې بېلګې کولی شي چې بیا د سقراط بایوګرافي ولولي، د افلاطون ولولي، د ارسطو ولولي، د ابو نصر فارابي ولولي، د ډیموسټین ولولي، یا د لکه تاسو چې مخکې ویلې د بنجامین فرانکلین ولا، د اوباما ولا چې دا ښه لوستونکي وي، بیل ګیټس ولا، لکه ما ورته جی شیټي ولا، دا هغه کسان دي چې دوی دا ژوند لیکونه دوی سره ډېر کومک کولی شي. لکه ګوتنبرګ شو، اکثر د لیکوالان شو، لکه پاولو کویلو شو، اګاتا کرسټي شو. او دا نو که دوی د دغو کسانو ژوند لیکونه ولولي، دغو نه یې پیل کړي، انشاءالله دوی په آینده کې وکولی شي چې ډېر ښه مطالعه به ولري. بالکل. د اوباما په اړه باندې په دې کتاب کې مې یوه وړه غوندې قصه شته چې مور یې ورته په اشپزخانه کې ځای جوړ کړی و چې هلته به کتاب لوستلو ځای هلته جوړ کړی و. که څه هم دوی دواړو ته ډېر سخت و دا کار، خو بیا هم پرې نه ښوده دا کار یې وکړو. او بالکل. سهار هغه به سهار ډېر وخت خپلې مور پاڅولو، په اشپزخانه کې د مطالعې دپاره ځای ورته جوړ کړی و. بیا به یې ده ته ویلې ډېر وخت پاڅېدل، د نورو خلکو نه 2 ساعته 3 ساعته بیا به ده ته هلته مطالعه کوله. ده به بیا کله شکایت کولو چې یاره دا خو ډېر سخت کار ده. بیا به مور ورته ویلې چې دا تا ته سخت نه ده، ما ته هم سخت ده، خو ښه خبره ده چې دا کار باید وشي. نو هغه و چې دا اوس هم په نړۍ کې د اکثرو سرچینو په اساس دا تر ټولو غوره شخصیتونو کې حسابېدلو. بالکل. همت صاحب څه وخت د کتاب لوستلو یا کتاب مطالعې لپاره ښه دی؟ څه وخت باید کتاب ولولو؟ سهار صاحب که امکانات وي چې سهار وخت د خوب نه وروسته او د خوب نه مخکې مطالعه وشي دا ښه خبره ده. خو اوس بیا 21مه پیړۍ هغه وخت ده چې دلته ټایم اکثر وخت ډېر شارټ وي، مصروفیتونه ډېر وي، نو هر وخت د مطالعې لپاره ښه وخت ده. لکه مثلا اوس موټر کې موږ تاسې ځو، دا د مطالعې لپاره ډېر ښه ټایم وي. بیا یو چاته انتظار بس هغه رابن شرما یو ډېر معروف او مشهور لیکوال ده چې مشهور کتاب یې هغه راهب چې خپل فراري موټر کې خرڅ کړی هغه ده. نو هغه حواله کوي چې که موږ 8 ساعته کار وکړو، 8 ساعته خوب وکړو، بیا موږ 8 شپېته ساعته اضافي لرلی شو په اونۍ کې غالبا چې هغه کولی شو په کتاب لوستلو باندې مصرف کړو، یعنې کتاب ولولو په هغه کې. او هغه بیا بل ځای حواله کوي چې موږ کابو 15 کاله وخت په دا څه شي تېروو. لکه اوس موږ دې ته موټر کې ځو، موټر ته منتظر وو، په دغو مسایلو تېروو. نو که دا وخت مطالعې ته ورکړلی شي ډېره ښه مطالعه پکې کېدلی شي. او یا هغه بیا داسې حواله کوي چې موږ دا لکه په اضافي میسج کولو یا په زنګ ویلو په دغو مسایلو هم ډېر وخت تېروو. نو که دا وخت دې مطالعې ته ورکړلی شي نو کولی شو پوره مطالعه وکړلی شو. لکه موږ تاسو مخکې د جی شیټ حواله وکړله که نه، چې هغه په کال کې 380 کتاب لولي. نو هغه هم د دغو لږو وختونه استفاده کړې ده او بالاخره داسې کتابونه لیکلي. یا لکه بله بېلګه د ډي بي ماکامبر کېدلی شي، هغه د کور مېرمنه وه، دې سره به وخت بیخي ونه. کله به چې بچیان ښوونځي ته ولېږل داسې نیم ساعت 20 دقیقې په اشپزخانه کې په بل ځای کې دغه وخت نه به استفاده کوله، لیکل به یې کول. بالاخره کتابونه په نړۍ کې تر 80 میلیونو ټوکو هم ډېر وپلورلی شول. نو اول ښه خبره ده چې سهار وخت د خوب نه وروسته د ماښام د شپې د خوب نه مخکې مطالعه وشي. دا چې ولې باید وشي، دلایل ډېر دي. دلته تاسو وخت هم شارټ وي، نو بیا په نورو خپرونو کې وایو نو دا ښه وختونه دي. خو بیا نه وي، بیا کولی شي په موټر کې په هر ځای کې هر وخت مشکل نشته. بالکل. یعنی عموما موږ او تاسې دغه دلیل نشو راوړلی چې ولا زه ډېر سخت مصروف یم او کتاب لوستلو ته وخت نه لرم. ما وختي هم همت صاحب ته دا خبره وکړله چې دا کیم یو چونګ په خپل کتاب د زریلې لارې کې وایي چې ځینو کارونو ته باید موږ
دغسې دلیل ونه وایو چې زه وخت نه ورته لرم. وایي دا داسې ده لکه ته چې یو چېرته سفر لرې غواړې سفر وکړې او په موټر کې دې تیل نه وي او ته وایې چې ولا وخت نشته زه د پمپ سټیشن ته ورتاو شمه او په موټر کې مې تیل واچوم. نو همت صاحب ډېره زیاته مننه. زه به یوه یادونه په آخر کې بیا هم وکړم چې د دې کتاب په وروستي مخ کې چې اخذلیکونه دي په هغه کې د 11 ډېرو زبردستو کتابونو حوالې هم دي. تاسې هم دغه کتابونه پیدا کړئ، هرومرو یې ولولئ او ژوند مو په کتاب لوستلو باندې زده کړه ډېر خوندور کړئ. همت صاحب ته به دعا کوو چې دی همدغسې دې لړۍ ته دوام ورکړي او د مطالعې د اغېز، ارزښت، ګټو او څرنګوالي په اړه باندې نور کتابونه هم ولیکي. ډېره مننه سر صاحب. خیر سپور ودان.